او تاسې پوهیږئ چې د جنت د هرې درجې او هغه بلې په پسې درجې په مابین کې دونه فاصله ده لکه د مځکې او اسمان په مابین کې. سبحان الله، دا کم فضل دی، کم شرف او کرامت دی چې د یوه آیات په ویلو سره درجه دونه لوړیږي لکه مځکه او اسمان. مګر هو دغه عظیم اجر، دغه لوړې درجې چا لره دي؟ هغه چا لره دي چې په دنیا کې قرآن مجید په فهم او تدبر سره وایي او بیا یې په احکامو عمل کوي. حسن بصری رحمه الله وایي په والله د قرآن مجید تدبر دا نه دی چې حروف یې په یاد کې او په احکامو یې عمل ونه کې. یو څوک به وایي ما ټوله قرآن مجید ووایه، ختم مې کوي، او د ده په اخلاقو او اعمالو کې به قرآن مجید نه لیدل کېږي. دا د حسن بصری رحمه الله ویناوه. نو ورونو، د قرآن مجید تلاوت او وظیفې ته هغه وخت تلاوت او وظیفه ویل کېږي چې ستا په اعمالو او اخلاقو کې تاثیر ولیدل سي. نو ځکه الله عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې خلقو ته قرآن مجید په تمهل، کراره او آرامه سره وایه چې دوی د هغه په مقصد پوه او عمل پوه وکړي. الله عز وجل د سورت بني اسرائیل په 106 نمبر آیات کې فرمایي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس مکسن، یعنی موږ دغه قرآن مجید ټوټه ټوټه آیات آیات نازل کړی دي د پاره د دې چې ته و خلقو ته په آرامه سره ووایه. او بیا الله عز وجل خپل مخلوق د قرآن مجید و فهمولو او پوهیدلو ته هڅوي او تشویقوي. او د سورة النساء په 2 نمبر آیات کې فرمایي افلا يتدبرون القرآن، یعنی آیا دوی په دغه فصیح بلیغ او معجز قرآن کې غور او فکر نه کوي؟ او بیا هم رب عز وجل د سورة صاد په 90 نمبر آیات کې فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، یعنی دغه قرآن مجید یو کتاب دی برکتناکه چې موږ تا ته نازل کړی دی د پاره د دې چې کفار د هغه په آیاتو کې فکر وکړي او د دې د پاره چې د صاف او عقلو خاوندان پند او عبرت واخلي. او الله عز وجل د هغو مؤمنانو زړونه بطیء، غافله، لټ، تنبل او کهاله بللی دي کم چې د قرآن مجید د اوریدلو په وخت کې خشوع او خضوع نوي. او د سورة الحدید په 14 نمبر آیات کې فرمایي الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق، یعنی هغو کسانو لر چې ایمان راوړی دي د دې وخت نه دی راغلی چې د دوی زړونه د الله د عذاب په یادولو وبیریږي او د هغه حق څخه چې الله نازل کړی دی، یعنی قرآن مجید. او الله عز وجل د هغه مؤمنانو مدح او صفت کوي کم چې په قرآن مجید پورې لاس نیولی وي او عمل په کوي. الله عز وجل د سورة الاعراف په 100 نمبر آیات کې فرمایي والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین، یعنی هغه کسان چې په کتاب الله پورې لاسونه نیسي، یعنی عمل په کوي او المنځونه ادا کوي، بشک موږ نه ضایع کوو اجر، عوض او بدله د صالح خلقو نیکوکارانو. ورونو، څرنګه چې د انسانانو زړونه او نفسونه د وخت په تیریدو سره او پس له څه وخته په الهي محبت او عبادت کې غافل کیږي یا ضعیف کیږي، نو الله عز وجل خپل بندگانو ته د دغه غفلت علاج ورشي او پر خپل بندگانو دا تاکید کوي چې خپل تعلق او ایمان په دغه الهي کتاب پورې هر وخت نوی او تازه کړي او خپل عمل هر وخت د دغه کتاب سره برابر او موافق وساتي. الله عز وجل د سورة النساء په 116 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، یعنی اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي، یعنی اے مؤمنانو آمنوا بالله، تاسو خپل یقین او ایمان پر الله او د پر رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ثابت او خالص کی، او پر هغه کتاب چې د الله پر رسول الله نازل کړی دی. دلته ورونو درې شی سواله، الله
رسول الله هغه کتاب چې د الله عزوجل د طرفه نازل شوی دی، را استونکی، راوړونکی او هغه رساله. مګر هغه کسان چې زړونه یې د قرآن مجید په اوریدلو نه خاشعه کیږي، زړو ته یې بیره نه ننوځي، الله عز وجل د هغو په باره کې د سورة الزمر په 22 نمبر آیات کې فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. یعنی ویل، افسوس، هلاک، خرابی او بربادی ده هغو کسانو لره چې د دوی زړونه د الله عز وجل د ذکر په مقابل کې سخت وي، هیڅ نصیحت اثر نه پر کوي. دغه کسان په ښکاره ګمراهي کې دي. او په آخر کې وایم چې کلام الله قرآن مجید د هر شي دپاره بیان او واضح کوونکی دی، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة النحل په 9 نمبر آیات کې فرمایي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. یعنی او نازل کړی دی موږ پر تا کتاب قرآن مجید چې د هر شي دپاره واضح بیان دی او حق ته لارښوونکی دی او رحمت دی چې خلق عمل په وکي د الهي عذاب څخه خلاصيږي او مسلمانانو ته په جنت سره زیری دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي په قرآن مجید کې ټول ګټور علوم شته، پخواني تاریخي اخبار او قصې پکښې دي، راتلونکی علم پکښې موجود دی، د حلال او حرام احکام پکښې موجود دي، ټول هغه شیان چې خلق په دینی او دنیوي امورو کې ضرورت ورته لري پکښې موجود دي. د خلقو د اخلاقو، معاملاتو او معیشت ټول مسائل پکښې موجود دي، حتی د انسانانو د ورتګ د ځای حالات او بیان پکښې موجود دي. قرآن مجید حبل الله متین دی، یعنی د الله عز وجل او مخلوقات په مابین کې ټینګه رابطه ده. قرآن مجید نفع رسونکی او شفا ده، هر څوک چې لاس پورې ونیسي د هغه دپاره عصمت او ساتنه ده، هر څوک چې متابعت وکړي د هغه دپاره نجات دی. دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ویناوه. نو ای هغه وروره چې دغه بحث او بیان اورې، پوښتنه در څخه کوم پر تا شپې او ورځې څنګه تیریږي؟ بلکې ډېر ځله شاید داسې هفتې یا میاشتې در باندې تیرې سوي وي چې ستا سترګې د دغه مکرم کتاب په کتلو او ژبه دې د دغه معظم کتاب په ویلو نوي بختور او خوندور سوي. خو دا هغه کتاب دی چې د پاچاهانو د پاچا الله عز وجل د طرفه و تا ته لیک او رساله ده. ګرانه وروره، څرنګه چې اوس هم ژوندی او د ژوند یوه حصه دې پاته ده، نو دغه اوس الهي رساله خلاصه که، په فهم او تدبر سره یې ووایه او څه چې پکښې درته ویل سوي دي عمل په وکړه. دغه اوس ور ولاړ سه او دغه مبارکه رساله د مخه تر دې چې د ویلو او عملي کولو قدرت د لاسه ورکې، د کتلو او عمل کولو څخه یې عاجز سه، اوس یې ووایه او عمل په وکړه. داسې ورځ به راسي چې هغه کسان کم چې نن ورځ د قرآني هدایاتو څخه لرې ژوند کوي په افسوس او حسرت سره به وایي آیا اوس موږ لره د شفاعت کوونکو څخه یو څوک شته چې زموږ شفاعت وکړي؟ یا بیرته موږ دنیا ته به وتلسو؟ نو په عوض د هغه بد عمل به ښه عمل وکړو. الله عز وجل د سورة الاعراف په 53 نمبر آیات کې فرمایي فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل. یعنی نو آیا ستا موږ لره د شفاعت کوونکو څخه یو څوک چې دوی زموږ شفاعت وکړي؟ یا بیرته موږ دنیا ته بوتلسو نو ښه عمل به وکړو بې له هغه بد عمله څخه چې موږ په دنیا کې کاوه. محترمه وروره، د دغه اوسه څخه پر دغه عظیمه رساله معتکف سه، په قرآن مجید پورې لاس ونیسه. شاید چې د هغه بختورو او متقینو کسانو څخه سه کم چې الله عز وجل د هغو په باره کې د سورة القمر په 54 او 55 نمبر آیاتو کې فرمایي ان المتقین فی جنات ونهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی بشکه چې متقان هغه کسان چې د الله عز وجل څخه بیریږي په جنتو اولو کې دي. ورونو، په جنت کې د اوبو، د شرابو، د عسلو او شیدو ولیسته. متقان به په جنتو او د دغه ولو ترڅنګ ژوند کوي او د هغو په مجلس کې به صدق، حق او رښتیا خبرې وي. داسې نه لکه د دنیا مجلسونه چې اکثره په چم، درواغو او خیانت جوړیږي او د لوی قوي مقتدر پاچا په حضور کې به وي. په آخر کې دغه یوه خبره د هغه چا دپاره وایم چې د قرآن مجید په ترجمه نه پوهیږي. محترمه وروره،